د بهرنیو چارو وزیر عباس ستانکزي نن ډېرې خوندورې خبرې وکړې. نوموړي پاکستاني ځواکونو ته سخت ګواښ وکړ او همداراز یې افغانانو او د تیر نظام چارواکو ته په زړه پورې زیري ورکړل. دا چې نوموړي څه ویلي بشپړ حال ویډیو کې، خو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. عباس ستانکزي وایي د افغانستان د باثباته کېدو لپاره ملي یووالي ته اړتیا ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې له نړۍ سره په اړیکه کې دي، خو د ملي ګټو او اسلامي نظام پر سر له چا سره معامله نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې د 209 الفتح قل اردو له مسؤلینو او نظامی منصوبینو سره په کتنه کې وویل چې حکومت د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو ټینګه ساتنه کوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 20 کلونو کې افغانانو زیاته قرباني ورکړه او افغانستان یې له ښکېلاک څخه وژغوره. ستانکزي زیاتوي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان تر هر څه ډیر ملي یووالي ته اړتیا لري. د هغه په وینا که افغانان غواړي چې بیا پرې تیری ونیسي او یا یې هم سپکاوی ونیسي، نو باید لاسونه سره ورکړي او د وطن په بیا رغونه کې برخه واخلي. نوموړي وویل چې په تیرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د افغانانو خپل حکومت رامنځته سوی او د ټولو مسایلو په تړاو فیصلې د افغانانو لخوا ترسره کیږي. هغه زیاته کړه پرون زموږ فیصلې د شوروي په لاس کې وي، بیا ورپسې زموږ فیصلې د امریکا او ناټو په لاس کې وي، خو نن الحمدلله حکومت او نظام د افغانانو خپل دی او خپلې فیصلې خپله کوي. د هغه په وینا اسلامي امارت د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه مني او په وطن کې د ټینګاو په خاطر عمومي عفو اعلان سوې ده. نوموړي د اسلامي امارت پر سیاسي مخالفینو هم غږ وکړ چې بیرته راسي، د دوی غیږه ورته خلاصه ده. ستانکزي زیاته کړه موږ پر خپلو سیاسي مخالفینو هم غږ کړی چې په هیواد کې پاتې سي او هغوی چې له هیواده وتلي هم کولی سي بیرته راسي. د افغانستان دروازې پر مخ پرانیستې دي. دا زموږ ټولو ګډ کور دی او موږ حق لرو چې دلته ژوند وکړو. په بیلوالي کې هیڅ ګټه نسته. د بهرنیو چارو وزارت معین وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه سوې او افغانان نور له جګړو څخه ستړي سوي دي. شیر محمد عباس ستانکزي په خپلو خبرو کې همدا راز وویل چې اسلامي امارت له امریکا او نړیوالې ټولنې سره په اړیکه کې دی، خو زیاته یې کړه چې افغانان دې ډاډه واوسي چې د ملي ګټو د جهاد د ارمانونو او شرعي نظام پر سر له چا سره معامله نه کوي. هغه دا هم وویل زموږ په قلي اردوګانو کې مجاهدین حاضر دي، که هر څوک د افغانستان سرحداتو ته د تجاوز په سترګه ګوري نو دا مجاهدین به یې سترګې وباسي. 20 کاله مو قرباني ورکړه. د دې ملک د ساتنې او د شرعي نظام پلي کولو لپاره 20 کاله نور هم قربانۍ ته تیار یو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان له ګاونډیو وغوښتل چې په دې حساس وخت کې دي افغانانو ته د ورورۍ لاس ورکړي او پر پولو د تګ راتګ لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.